څوک په سینې دغو لاسو ته د ګلکارو نیسي څوک په سینې دغو لاسو ته د ګلکارو نیسي یار مې چې کوږ مغزای د وصل په اقرارو نیسي څوک په سینې دغو لاسو ته د ګلکارو نیسي یار مې چې کوږ مغزای د وصل په اقرارو نیسي له خپلو سترګو نه تصویر زما په زړه وباسي له خپلو سترګو نه تصویر زما په زړه وباسي چې په نادان زړه مې د خپل وصل پر کارو نیسي چرته دې وړي له ځان سره زمونږ بختونه چرته دې وړي له ځان سره زمونږ بختونه چې د ستا کوچ په وطن راشي په شبهارو نیسي ډېرو ګرانو ملګرو خپرونه د پښتو ادبي ملاقاتونه کوربه یم زه اکرام الله امید راسره ډېر ښکلي ملګري ناست دي چې له ادب سره تعلق لري په ادب باندې مین خلک دي خو په دې یو ملګری زیرمان ظهیر صاحب چې له ضلع ساوت وزیرستان سره تعلق لري او دلته په جیوس ډبرې سره خواښې پاتې کېږي ښکلی شعر لیکي ښکلی غزل لیکي امید کو چې د دوی نه خپل شعرونه خپلې خبرې واورو تاسو ټولو ملګرو ته ډالۍ کو نو اول خو درته زیرمان صاحب په خپل پروګرام شی هرکلی وایم مننه امید صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ ته د پښتو ادب چې مقرره کړه خوشحاله اوسئ زیرمان صاحب لکه هر انسان شاعر وایي چې پیدا کېږي جوړېږي نه نو تا دغه طرف ته سوچ چرنګ ورغلی اول کله په جان پوه سوې داسې لږ د ډېر انسان پوه سي چې یاره زه شعر لیکم اوس شلمانه شاعر جوړېدی سي یاره دا خو داسې ده چې لکه تا څنګه ووایې چې شاعر له پیدایش شاعر وي بالکل تقریبا د 2 کاله کېږي چې لکه ما دا لیک شروع کړی دی خو دا مات ګوټ څنګه به یې خو بهر کیف بیا سمه ده پښتو لیکوالان ډېر زړه لیکوالان دي د کلاسیک دور اوس د جدید دور هم دي له کومو شاعرانو سره ته ډېره مینه ده او مطالعه کوې که نه یې کوې یاره داسې مطالعه خو نشته خو لکه خپل ملګري یاران دوستان خپل عمر برابر کسانو سره دغه سره چینیز و جامع مجلسونه پې کوم اچھا زیاتره به غزل لیکې او غزل لیکم شاجي نن به د موږ ملګرو ته چې ښکلی کلام پیش کړي موږ به خوانجنې واخلو او هغه ملګري به هم خوانجنې پورته کړي مننه ولې نه څو شعرونه اول دي چې په امن مړه خلک دي په امن مړه خلک دي ولا ډېر ښه خلک دي پر خاوره سر ورکوي دا پښتانه خلک دي ډېر ښکلی ډېر مننه په امن مړه خلک دي ولا ډېر ښه خلک دي پر خاوره سر ورکوي دا پښتانه خلک دي په ژبه سپینه وایي کني خواږه خلک دي په ژبه سپینه وایي کني خواږه خلک دي مسعود وزیر بیٹني ښکلي درانه خلک دي مننه مسعود وزیر بیٹني ښکلي درانه خلک دي ما کړې ترې زار ولوګې زما د زړه خلک دي په ښار کې ځکه تنګ شول دوی خو د غر خلک دي مننه بله غزل به ووایي غزل جوال 2 شعره دي چې په نن سبا وخت چې مې هم ولیدل سار صاحب په نن سبا وخت چې مې هم ولیدل د باچا خان په شان پیاوړي سړي په نن سبا وخت چې مې هم ولیدل د باچا خان په شان پیاوړي سړي او زندان خو پرېږده چې له سره تېر شول زندان خو پرېږده چې له سره تېر شول د غلامۍ د ژوند ستړي سړي ډېر زبردست غزل څه داسې ده امید صاحب چې خلک به وایي چې ساتنه کوي عادل صاحب خلک به وایي چې ساتنه کوي خپل څوکیدار زمونږ وجنه کوي ډېر ښکلی ډېر زبردست ډېر مننه خلک به وایي چې ساتنه کوي خپل څوکیدار زمونږ وجنه کوي او امید صاحب هغه غدار شي په دار وخیږي هغه غدار شي په دار وخیږي دلته چې څوک د غوښتنه کوي ډېر ښکلی ډېر زبردست واه مننه هغه غدار شي په دار وخیږي دلته چې څوک د غوښتنه کوي فرات صاحب شعر ده چې دا سړی خامخا په زړه سورای ده دا سړی خامخا په زړه سورای ده دا چې کیسه سوي لوغړنه کوي ډېر ښکلی اوږدو بارڼو نه یې نیزې جوړې دي ګزار مې سیخ په زړه دننه کوي ډېر ښکلی او هر یو ارمان دی الله پوره کړي هر خبر ارمانجنه کوي ډېر ښکلی بیا ووایه مننه هر یو ارمان دی الله پوره کړي هر خبر ارمانجنه کوي زرمان ظهیر ورته حیران ځکه یم له هرې یوې سرغړونه کوي ډېر ښکلی ډېر زبردست ډېر ښه زرمان ظهیر ورته حیران ځکه یم له هرې یوې سرغړونه کوي ډېر ښه بله غزل ملګرو ته وایي که نه یې وایي غزل دا داسې امید صاحب چې انسان هم په ځنګل کې او مالونه هم ورکېږي
انسان هم په ځنګل کې او مالونه هم ورکیږي خو دلته له جوماته سمندونه هم ورکیږي ډېر ښه ډېر ښه بیا ووایه انسان هم په ځنګل کې او مالونه هم ورکیږي خو دلته له جوماته سمندونه هم ورکیږي شریعه صرف شعر ده چې په مونږه پښتانو خو ظلم دومره رازیات شوی امید صاحب په مونږه پښتانو خو ظلم دومره رازیات شوی له خپلې مور او پلار نه اولادونه هم ورکیږي په مونږه پښتانو خو ظلم دومره رازیات شوی له خپلې مور او پلار له اولادونه هم ورکیږي او په نن سبا پیسه کې داسې بل رنګه نشه ده لونګین صاحب په نن سبا پیسه کې داسې بل رنګه نشه ده نن سبا پیسه کې ایمانونه هم ورکیږي ډېر زبردست په نن سبا پیسه کې داسې بل رنګه نشه ده نن سبا پیسه کې ایمانونه هم ورکیږي ناوې څه ورته وایي چې تکړه تکړه به کېږي خو چې کلک صحت پرې راشي تکړه تکړه به کېږي خو چې کلک صحت پرې راشي له ده تکړه سړي نه جوابونه هم ورکېږي مننه ډېره مننه تکړه تکړه به کېږي خو چې کلک صحت پرې راشي د ده تکړه سړي نه جوابونه هم ورکېږي د ښکلو په محفل کې د ځان خیال ساته زرمانه د ښکلو په محفل کې د ځان خیال ساته زرمانه د ښکلو په محفل کې روغ روغ زړونه هم ورکېږي مننه امید صاحب ډېره مننه زیاته ډیرو ګرانو ملګرو دا زیرمان ظهیر صاحب چې له ضلع ساوت وزیرستان سره تعلق لري او ډیر ښکلی په زړه پورې شعر لیکي موږ خوندونه ځینې واخیسته امید کوو چې تاسو به هم خوندونه ځینې اخیستي وي خو دا وخت د پروګرام وخت هم سرته رسیږي موږ ټولو ملګرو ته راکړئ اجازت دی لوی الله په امان